إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره د رسول صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت ته سلسله مونږ شروع کړې و او باغی کې یو بیان یا یو درس مونږ کړو چې دغه موضوع د سیرت بیانولو د اوریدو د لیکلو فائدې دغه شان نور فواید چې هغه د سیرت سره تعلق ساتي هغه مونږ بیان کړو. د سیرت اهمیت د مسلمان په ژوند کې او سیرت به د کم زینه اخلي دا مسله مونږ بیان کړې و. دغه شان زمونږ د دې درسونو میزه او خصوصیات هغه مونږ بیان کړو. نن به ان شاء الله دویم درس او د سیرت دی موضوع ته ننوځو او د مبارک سیرت به شروع کوو او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې سرته ورسو او د چا د سیرت چې بیانو الله سبحانه وتعالی دې دغه سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. د دین مخکې چې د رسول صلی الله علیه وسلم ولادت، نسب، قوم د دې تذکره وکړو. دا غینه مخکې دا خدای چې موږ دا معلومه کو چې دنیا په څه حال کې و، دغه به د فائدې چې موږ ته به د دې نعمت احساس وشي چې څومره غټ نعمت الله سبحانه وتعالی د دنیا ته راولېږو چې د دنیا د کفر او د شرک په تیارو کې پرته و او الله سبحانه وتعالی دا رڼا راولېږله. موږ دې سي عام حالات نه بیانو، غالبا حالات او عام حالات خو دغه و چې کفر او شرکیات هر طرف ته خوارو، نصارو دینوم بدل شوی دی، یهودیانوم بدل شوی دی، مجوسیت پکې مو، شرک مو، دا ان شاء الله دا خبرې مخ ته رواني. مو خصوصا کوم نقطه چې بیانو هغه د جزیره العرب څخه حال کې و او بیا باغی کې خصوصا د حجاز څخه حالو، مکه، مدینه، طائف، دا علاقې او بیا باغو کې د مکی څخه حالاتو لکه چې رسول صلی الله علیه وسلم راغلی دغه ذکر دی، پیدا شوی دغه ذکر دی، لوی شوی دغه ذکر دی، بیا پیغمبري او دغه ذکر ملاو شوی، نو بیا تر مدینه ته هجرت کړي چې تفصیل برازي. نو د دوه ځایونه دي چې دا خاص ذکر کول پکار دي، مکه او مدینه او دی خوښه چې کومه علاقې دي چې هغه د حجاز ویل کی. بیا د عرب ملکونه خوښه دي د جزیره العرب وای او که عام تفصیلات لمغلړ شنو یوازې دا ډیر وخالي چې عام حالات سره بیان کړي دنیا چې رسول صلی الله علیه وسلم حالات څنګه وو. او مته ست دا په ترشی درس کې بیان کړی چې دا یو انسان دی چې د سیرت دومره ساتلې شوی دی چې قدم په قدم د سکړی دغه لیکلې شوی او بیان کړی شوی. نو د رسول صلی الله علیه وسلم مخکې چې کوم حالات او دام دي علماو خو تفصیلا بیان کړي هیڅ کمه نه پرې خو دي د دې لپاره چې موږ ته د نعمت احساس وشي. نو په دې نه درس کې به الله په توفیق سره د عربو حالات د بعثت نه مخکې یا د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې سیاسي حالات، اجتماعي حالات، دینی حالات چې د دوی څه حالات، د دوی دین څه، د دوی سیاست څنګه، د دوی په منځ کې اتفاق څنګه، د دوی بعض ښه خویونه چې الله سبحانه وتعالی ولې دا خلک غوړه کول چې په دوی کې پیغمبر را لېږي، خلک خو نور مو نو دغه تذکره وکړو د الله په توفیق سره. سیاسي حالات د جزیره العرب عموما د دې خنو او غالبا چې دنو قبيله وي په قبيلو باندې خپل مشارو، بعض زینو کې چې دنو بچایي و لکه یمن کې، په شام کې د بعض علاقې چې دلته بچایان به وو، خو نور عام حالات چې کوم
هغه دا چې د قبیلو مشرانو بیا په دوی کې هم داسې خاص اتفاق نه و د خپل مشر خبره به منله خو د نور چې کوم قبیلې وي د دوی سره جنګونه د دوی سره دشمنیانې دا د دوی طریقه وه همیشه د خپل مشر دپاره به هر څه کول که هغه به ته وایي چې پلانې مړ کوي که ظلم وکړي کوي هر څه کوي خو د قام او د نسب شان هغه وایي موږ نشو کته کولی نو اختلافات ډېرو بیا په دې قبیله کې دننه ظاهره کې به اتفاق و جواب اتفاق دی مینه محبت به د یو بل سره ډېر کو د یو بل لپاره به سر قربانه و خو هم د مشرتیا دپاره به کله ناکله د یو بل سره به کوم جنګونه کړي د مشرتیا د طلب د انسان تباہ او برباد کوي او د شیطان غټ کوشش دی چې دغه د سړي په زړه کې ولې پلانې مشر ده ولې پلانې په دغه کرسۍ ده ولې داسې ولې داسې لکه دی د شیطان خبره ومني نو تباہ او برباد شي نو په دوی کې دننه حالات چې دی هغه دا و چې په خپل هم داسې د قبیلو خو د یو بل سره داسې اتفاق نه و کله ناکله به چې د یو شي یو قبیلې په مقابله کې خو دې چې د همیشه لپاره به نه یو کېدو الله سبحانه وتعالی دې نعمت ته وګوره چې دی یو کړو رسول صلی الله علیه وسلم راولېږو قرآن نازل کو نو دا څومره غټ نعمت دی چې هغه قبیلې الله سبحانه وتعالی یو ځای کړي چې هغوی په سوونو کلونو به د یو بل سره دشمني کوله خو ما تاسو ته وایي چې تفصیل نه ځمه یعنی بعضو قبیلو پکې د یو بل سره په کلونو دشمني کړې ده د یو بل نه په سوونو کسان وجلي د یو اوښ تلاسه چې دا اوښ د یو قبیلې او د بلې قبیلې له پکانې ویشته او په هغې باندې بیا په سوونو کلونو دشمنیانې او یو بلې وجلي دي صرف د یو اوښ د لاسه حالانکه په یو علاقه کې به اوسېدو یو شان انسانان خو د اتفاق پکې دننه نه راته اتفاق لار هغه د دین دی الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ورایت کې هغه وخت چې تاسو د یو بل دشمنان وئ ټول نو دا الله سبحانه وتعالی نعمت ته چې تاسو یې رونه کړئ نو وګور عرب خو پرې د خپله دننه بلکې د عربو د عجمو د دین د لاسه څومره مضبوطه رشته ده د دین د لاسه به زمونږ د قومونو ته وګوره د یو بل سره رشته دا قصې په اسلام کې نه چلیږي چې دا عربی دی او دا عجمی دی او دا تور دی او دا سپین دی او دا پنجابی دی او دا پښتون دی د ټولو خبرو له اعتبار نشته اعتبار کې شته هغه صرف تقوا دی نو دا د عربو سیاسي حالاتو چې دومره مزه نه وه خو صرف دومره وه په حجاز علاقه باندې چې کوم حکومتو د قریش مشرانو کا دوی ته خلکو د احترام په نظر کتو ډیر او د دوی خبره به منل کېده چېرته به اختلافات رالو که دوی به خبره وکړه خلکو به ویل بس صحیح ده د هغې وجه دا وه چې دوی د دې حاجیانو خدمت به کوو او د الله د کور خدمت به کوو د هغې د لاسه به خلکو دوی ته د احترام په نظر ډیر کتو چې دا پرېږدي دا الله والا خلک دي دوی سره د الله کور دی دوی د هغې هغه خدمت کوي سبحان الله په جاهلیت کې دا طریقه وه چې هغوی دې خلکو ته د تقدیر په نظر کتو نو نن سبا چې کوم د سعودي عرب حکومت د حاجیانو خدمت کوي بې مثاله خدمت چې رای مثال نشته لا مثال خدمت نو بیا د دوی په مسلمانانو باندې حق دی چې دوی ته د احترام او تقدیر په نظر ګوري جاهلیت والا مشرکانو به وګوره یا به مشرک یا به نصرانی یا خو دوی ته به د احترام په نظر کتو دا خلک خاص خلک دوی د حاجیانو خدمت کوي دوی دا کوي دوی دا کوي د هغوی خدمت به څه دی نن سبا د خدمتونو په مخ کې څومره غټ خدمت حرمینو شریفینو روان دی د حاجیان راځي عمرې والا راځي هر قسمه سهولیات نو پکار ده چې دې خلکو زموږ نه د بوج اغستی دی د حرمین خو یوازې دوی نه دي خو زموږ ټولو دي خدمت یې په موږ ټولو باندې واجب دی لازم دی خو دوی زموږ نه هغه بوج اغستی پکار دی چې موږ دوی ته د احترام او د تقدیر په نظر باندې وګورو او د دوی لپاره دعاګانې وغواړو د الله سبحانه وتعالی چې الله دې له مزید توفیق ورکړي
الله سبحانه وتعالى دوی له خطا قطور کې جهادیانو خدمت وکي او الله سبحانه وتعالى چې څوک په حرمین او شریفینو کې او په توحید په ملک امن او امان خرابول غواړي الله سبحانه وتعالى د خلکو لپاره د عبرت نه خوګرځي د سیاسي حالات اوس دینه بعد راځي دینی حالات ولا لکه مخکې دا مسله بیان کو چې په عربو کې کم دینونه چلیدو خاص خبر د عربو ځکه کومه تاسو په ورکو چې پیغمبر په عربو کې راغلی غالبا عرب چې دوی د اسماعیل علیه السلام په دعوت باندې عمل کړو کله چې اسماعیل علیه السلام دوی له دعوت ورکو د خپل پلار دین ته د ابراهیم علیه السلام دین ته نو دوی به د الله سبحانه وتعالى یوازې بندگی کوله او د ابراهیم علیه السلام په طریقه روانو حتی طال علیهم الامد تر دې چې په دوی باندې وخت ډیر تیر شو نو د توحید هغه دین ته پاتې شو دا فائدې د پیغمبرانو در لګلو فائدہ هغه د وخت په خله په ډیر لګلی چې د خلکو باندې ډیر وخت تیر نشي بیا ګډوډ کی نو زمونږ په دې امت کې پیغمبري خو ختم شو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله سبحانه وتعالى وخت په حق پرس علما پیدا کړی د دې لپاره چې خلکو ته نصیحت کی نصیحت وته نه کې دین وته نه بیانې د دین د هر څه پاتې کی هر څه تزيد لاسنه نو دې عربونه هغه دین ورک شو کوم چې د ابراهیم علیه السلام بعض د توحید مسلې به کې پاتې شو د ابراهیم علیه السلام د دین بعض اعمال هغه به دوی کې پاتې شي چې راي تذکر روانه ده ان شاء الله تر دې چې یو کس راغی د غنمو عمرو ابن لحی الخزاعي او د خزاعي قبيله مشهور او د مشهور په دې باندې چې ډېر سخت دیندار سره خلکو به ته په دې نظر کتو چې دا یو پیر سره دی بس صدقې او عبادتونه نو د دې د لاسه به خلکو د سره ډېر محبت کوي چې دا په غټو علماو کې دی او په اولیاء الله کې دی نو دا عمرو ابن لحی الخزاعي د لار شام ته الته سفر وکړو چې کله شام ته ورسېدو نو فرآهم يعبدون الاوثان الته داخله کولی چې دوی د بوتانو عبادت کوي فاستحسن ذلك ویته د طریقه ښکارا شو چې ګوره دوی د بوتان پرته د خپل بوت بندګي کوي دا ګومانو کو چې دا به صحیح لار نه ځکه چې شام ته پیغمبران راغلي فلسطین د ځمکه شام د ځمکه د پیغمبرانو ځمکه کتابونه نازل شوي دلته نو چې دا خلک دی بوتانو ته پراته دي نو بدی کې به سچلي او دې نه دا فائدہ چې هر سړی ته چې ته وګوره او د دین په نوم یو کار کوي نو دا ګمان به مکو چې دا به دیني بلکې د خبرې تحقیق کوه موږ په دې خلکو کې نو تاسو په پلاني پورې وسلن خته د دین یو کار کوي غریب صحیح ده یو سړی د دین په نوم لګیا دی خو چې را کار په دین کې نه نو بیا اخو لګیا دی د کیسه اختلاف نشته سړی ته د دین وای دا کوم چې بوتانو ته پراتري دوی ته دین وای خدای ته پوښ خو پکار دی چې آیا په دین کې داشتي چې د بوتانو بندګي وکړي دا ته پوښ غوونه کو نو د ځان سره یو هوبل بوت ته ځان سره راوړو چې دا غټ بوتو او دای په کعبه کې دنه کې خو کعبه کولو پر دنه کې خو او مکی ولته دا وی چې دا د کی دا کار دی د کی دا کار دی د حجتونه پوره کوي او دغه چل کې دا چل کې هغه خبرو مونږ چې وای دا سړی خو دې پوه سړی او دې بس دې خبرې به تاسو کړې د توبته نو مکی والا په دې طریقه باندې په شرک کې اخته شو چې کله به دوی کې د بوتانو بندګی رااله باقی چې کوم د خوښ علاقې دی هغه چې د مکی ورته وکړو غوم شروع کړل چې هغه چې دومره اوچت خلک دی الله د کور خدمت کوي ګوره دا دړون تقلید انسان د کمزې نه کمزې ترسي دګیوم د تاسو نه کې چې څنګه ولي اې د ابراهيم عليه السلام په دین کې دا اسماعیل عليه السلام چې دا خبره بیان کړې نه ده بیان کړه تاسو د کمزې دا کوي دا تاسو نه کو خو چې عمرو لاړ دغه ته شام ته یوازې کې بوتانو بندګي ورته د خکار دی هغه ځینې سره بوت راوړو مکی ته مکی ولم شروع کړه بیرورو حجاز ولم شروع کړه او په دوی کې مشهور د هوبل بوت ته ټول نغټ بوت دا غین علاوه مشهور بوت چې هغه د غدری بوتانو چته یدي افرأيتم اللات والعزى ومنات اللات عزى منات د درې بوتانو او د دوی نومونم دوی د الله د نومونو ناغستي اللات یعنی
د الله د نوم نه غسته، منات منان نه، او عزه د عزیز نه. خدای نمونه چې لکه یې خو دي ندام د زنانو نمونه، منات او عزه او لات. ځکه الله سبحانه وتعالی په قران کې دا خبره کړې چې دوی بندګی نه کوي مگر د زنانو. نو دا غي دوه مطلب دی، یو دا چې دوی د معبودانو نمونه د زنانو نمونه دي، او دوی مطلب دا دی چې دوی د خپل بوتان او خپل درگاہونه او دربارونه دي سنبال کړی دي لکه ناوی جنې چې سنبال کړی. نو دا غي بندګی کو د خزو بندګی ده. نن سبا زموږ په ملک کې دربارونه ته وګورئ کنه، قیمتي ریخم دلته دلته ملوي، قیمتي سره سپینزر کانی دا هر څه ته دلته ملوي. نو ته به چې ډولې ده، نو دغه بندګی کول د زنانو بندګی ده. خیر د درې بوتان راوړې شو چې لات بوتا په طائف کې، عزا بوتا په وادي نخله کې، او دیسی چې دینو ورورو د بوتان ډیری دو. بس سیرتونو کې دام راځي چې عمرو بن لحی الخزاعی ته شیطان یو پیر خوب وو، او دی وته وی چې د نوح علی السلام قوم چې به د کوم بوتانو بندگی کول، هغه 15 ود، سواع، یغوث، یعوق او نصر، چې هغه تذکر الله په قران کې کړی ده. طوفان چې کله راغلی نو د دوی د بوتان هم په طوفان کې ګډوډ شي دي، او په سجدي کې پراته خاورې مور داسې بروړي دي، خلک ته بالکل نه خبرو. دومره وخت بعد شیطان ته ګوره، دومره وخت بعد څومره وخت د نوح علی السلام او د دوی په وخت کې دی، هغه د خوب کې دا خبر راوچول چې داغه د بوتان په پلانیزي کې پراته دي، هغه اوچت بوتان تل پراته دي. سبحان الله. اولنې پیغمبر زمکه ته نوح علی السلام دی، نبی آدم علیہ السلام دی پیغمبر، اولنې نوح علیہ السلام، اخرنې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. اولنی پیغمبر قوم چې د کوم بوتانو بندگی کړي وا، هم داغه بوتانو بندگی د اخرنی قوم، اخرنی پیغمبر قوم کړي، او کوم بوتان چې نوح علیہ السلام په قوم کې وغوله بندگی کوله، هم هغه بوتان رسول صلی الله علیه وسلم ختم کړي. شرک هغه ځکه شروع شوه. بده خبري د ډیره د فائدې خبره باز خلک کوي، د تاسو چې پلانې صوفي په نه حق دی او پلانې خبر پرست دی، په دوی باندې چې چلونه کیږي، چلونه ملګری کیږي، اټوپونه وي او غړي یو ځان رواچ او پټکې ته یو ځای ته لړ شو، ټوپۍ بل ځای ته لړ شو، چشمي بل ځای ته لړ وي، کدا په نه حق دي شي بکېره. نو موږ اوس بدلته سو اجر عمر د خوب بم صحیح، کدا په نه حق انده ته په خوب کراتله شیطان خپل کوشش کوي دته په خوب کې دا خو چې دغه 15 بوتان پلاني علاقه کې دا ورغه د زمکې نه هغه بوتان راوېست، تهام علاقه ته راوړ. به چې کله حج لراغه دومره خبيثو چې کله حج لراغه، نو حج کې خو قسم خلک راځي حج لا، غټ غټ قبيله راځي، په دې قبيلو باندې تقسیم کړو چې دا بوتان دغه اوچتو خلکو به د دوی نه دعاګانې وختي او دي سي او د ځان سره یو بوت وړ. نبي رورو د هر قبيله لپاره یو بوت جوړ شو، بیا رورو په هر کور کې یو بوت جوړ شو، تر دې چې مسجد حرام د بوتانو نه ډک شو. او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه، نو د کعبه په خوا کې سو بوتان پراته، 360 بوتان پراته. شروعات عمرو بن لحی نشي چې دغه بس حالي اوس په جهنم کې. عمرو بن لحی یو بوت راوړو د شام نه، او نو به دا پرې چې د هر کور کې یو بوت او هر قبيله سره بوت، صرف په مسجد حرام کې د کعبه په خوا کې 360 بوتان پراته و، چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه هغه مات کړو یا هغه ختم کړو. دغه شان د بوتانو د بندگی او د الله سره شرک د عربو درانه نه وته دي، د مختصر طریقې سره ذکر کو. کته نه څوک ته پوښتنه چې عربو ته شرک څنګه راغلی، جواب به څور کې عمرو بن لحی الخزاعی دا یو نیک سړی، خلکو به ګمان کو لړ شام ته د ځینې ځان سره بوت راوړو، او به دې چې مخې ته کوم خبره چې ذکر کړه مختصر ځان سره یاد ساتي. به دغه بعض عقیدی وي د دې مشرکین، د عرب مشرکین، دوی به خپل عقیدې جوړې شو چې غالبا عقیدې رسمونه او رواجونه دم د عمرو بن لحی الخزاعی جوړ کړي، او دا به وی عمرو بن لحی چې کوم کارو کې نو دا خ بدعت ده،
یعنی دا دومره بد سړی خو نه چې دی بد کار وکړي، ښه سړی دی، د چې څه کړي خو ښه کار به یې کړی. بعضو ته به کې اشاره کوو. یو طریقه د هغوی دا و چې د دې بوتانو من جورانې ځان نه جوړ کړو. بس دغه ځای کې به پراته وو، هلته به ناست او دا یو قسمه تجارت هم دی. نن سبا دا کله چې مونږ چې د شرک باندې رد وکړو نو دا د کوم چې د تجارت هغه سره کېږي او شنه کېږي. په دې نه چې زما دا خبره غلطه ده، په زړه کې هم دا مني چې دا خبره صحیح ده، خو تجارت بندېږي. بس دوی به د بوتانو سره خوا کې ناست، دوی بوتانو ته به یې جړل، دوی ته به یې چغې وایلې، او چې سخته وه براله دې بوتانو ته د الله نه راو چې کوم معبودان هغوی خواله به ورتلو. او دا عقیده وه چې دوی د الله په دربار کې زمونږ شفاعت کوي او موږ چې څه غواړو هغه موږ له راکوي. دویم په هغو کې دا چلو چې د دې بوتانو طواف به هم کوو، د دې نه به تاویدو او د دې بوتانو په مخ کې به ځان ذلیله کوو، دوی ته به سجدې لګوي. دا نن سبا هم شته، د قبرونو چې ورشي نو طواف ته هم کوي، اول ته سجدې هم لګوي او ځان ذلیله کړي، د تندی ورته ولګوي او بیا چې راوځي نو هم په شا را روانې چې خبره ورته وکړي خطا موږ د مکې د مشرکانو په شان کړو. هغو کې او موږ کې فرق دی. څه فرق دی؟ د مشرک څخه ښکري سي، د خبر پرست پیر پرست څخه ښکري. فرق دغه دی چې هغه ولاړ بوت ته ولاړ او ته ملاس بوت ته ولاړې. دا فرق دی که نه؟ ته د خاورو ډیري ته ولاړې، ته هغې ته سجده کوې، ته د هغې نه تاویږې، هغه هم دغه شان تاویدونه تاوید. بل هغه هم په دې به نیت باندې کوله چې دا ښه خلک دي، دوی زموږ سپارش الله ته کوي، ته هم په دې نیت کوې چې دا ښه خلک دي الله ته سپارشونه کوي. بلکې د مکې مشرکان زموږ د زمانې د مشرکانو نه څه دي؟ غوره دي. هغو کې غیرت و، خفه کېدو به د الله په کور باندې. اوس راشه نن سبا د درګاهونو نه طواف کېږي او خلک حج له ځي او غیرت پکې نه راځي چې وایي دا خو د الله کور ته خلک صرف حج له ځي. هغو به په راحته کې شرک کوو، په سخته کې به ترې خپل بوتان بیا یېروم شو. چاہیے تذکر الله په قرآن کې ځای په ځای کړي. زموږ دا په راحته کې خو کوي او په سخته کې ولا ښه زور ورکړي. درېیمه هغوی د نیکانو خلکو په نوم باندې دوی بندګي کوله چې دا نیکان خلک دي. یا به د ګټو بندګي کوله چې ګټې چې ته ګناه نه ده کړې، یا به د ونې بندګي کوله چې ونه چې ته ګناه نه کړې. او زموږ دا خو د مشرکین چې دي یو پلیت شي ته به پراته وي او په خپله مني چې ده چېرته په عمر کې مونځ نه دی کړی. او دغه شکلونه تاسو لیدلي چې شکلونه یې څنګه دي، نو هغه دې ښه نه شو. اگر که ټول مشرکان دي خو هغه مشرکان دي څه دي؟ هغه غوره دي. درېیم کار یې دا کوو چې د دې بوتانو دپاره به څاروي حلالول، د هغې د وینه به دې بوت باندې توی کړه ولایت دپاره. دا هم نن سبا شتي. د څاروي د پلانې بابا په نوم حلال کړو، د چیني وي سودا وي سوداغه یو شی ټول. الله سبحانه وتعالی دې نه منع کړې ده وما ذبح علی النصب، څه چې حلال کړی شي په دې بوتانو باندې دې درګاهونو باندې د هغې خوراک څه دی؟ حرام دی. دې درګاهونو کې چې دا دیګونه میګونه باندې که نه د دې نه خوراک کول دا حرام دي، نه دي په کار. ځکه چې دا دې کې څه شک نشي چې دغه ځای ته راوړی هم د دغه سړي په نوم یې راوړي دا چې کوم درجه کې د قبر کې پروت دی. او یا پته چې قبر کې یو کنه اکثر اوس یو تجارت هم د غوځان له درګاه جوړه کا او بس له پاسې چې بلډینګ ودرو دلته پلانې ولی سه پروت او یو نوم ولکې د پلانې سرکار. آسان کار دی، تجارت روان شي. څوک دا تاسو هم نه کې قبر کې دنه زناور دی، انسان دی، بلا ده، پیره سی شي هیڅ تاسو نشته. نه غوی به دا کار کوو. دغه شان یو ناشنا کار به دا کوو سبحان الله چې د خپل مال نه او د خپل جیداد نه، د خپل پټو نه، د خوراک نه، د دینه سیسه د دې بوتانو لپاره خاص کړی و چې دا چا ده؟ دا د دې بوتانو ده. او یو یې سمې د الله لپاره خاص کړی و چې دا د الله ده، یو د بوتانو، یو د الله دی، یو دوی ده. نو داسې چل به وکړو چې په څه طریقه باندې د دې بوتانو هغه حصه به ډېره کړه، د الله هغه حصې ته به یې راواړوله. خو د الله حصه نه ډېرېږي چې دی خو راشي.
والله سبحانه وتعالى په سورۃ الانعام کې دې تذکرہ کړی دا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. الله وی دوی چې کوم ساروی وسره دي یا زمکه سه خوراک ته پټې د شي دا غینه وی د الله لپاره یو حصہ مقرر کړی دی شوی دا خو کار دی الله لپاره حصہ مقرر کړی خو الله سوی فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا در الله لپاره او د بوتانو لپاره وناشنا خبره فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. الله لپاره چې کوم انسان الله ورکړي و زما غیسې ته نور عمرانول هغه به کوموله زه خیر دی خو دغه طرف ته نه لکه نن سبا چې چاته وي قسم وخوره په قرآن د تلاسیک دی په جمعات کې دنه به دروغ قسم خوري په جمعات کې دنه په قرآن باندې بیا ته بوت رایت کوي یا بابا او رایت کوي نسور بشي شین بشي ټوپ تباکه دا الله تعظیم په ځړ کې نشتی نو دغه شان دوی به یې مقررولي خو بیا به کې دا چل کو دام د دوی یو طریقه دغه شان یو طریقه دا و چې منښتې به کولی د دې بوتانو په نوم باندې لکه څنګه چې نن سبا مشرکان منښت کې د باباګانو او درګاونو دربارونو په نوم باندې یو کار به کې دا چې به دې سارو کې د ځان نه بس ساروی دي چې خاص کړي چې دا حرام دی د خوراک جایز نه دی او د سړو د پاره او د خزو د پاره او د ټولو د پاره د ځان تقسیم کړه چې هغه تذکر الله په قران کې کړی دا ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام د دې چې ته بحيره او یو سائبه او ته وصيله او ته حام او ته الله دا معنی دي جوړ کړی د دې ځان نه جوړ کړی او دا طریقه هم په روایت کې راځي ان عمرو ابن لحي اول من سيب السوائب اولنې کسې د طریقې د دخول دم د عمرو دی نو دوی به چې لکو اسیو دو درې وبګي ذکر کو چې کله به یو اوخه لس بچی راوړو او دا لس وانه به مؤنثو نربه بکې نو دا به پرې خو ده دا اوخه به پرې خو ده چې نه به د دې په ملا باندې څوک سورلې کوي نه به د دې څوک د پشم کوي نه به دې څوک پیس کی مگر میلما خبیا چې به یو لسم بچي هم مؤنث شو اوخه به اوخه راوړه نه داغي د غوګونه به پرې کړو او بیا به هغه پرې خو د خپل مور سره نه د دې باندې هم څوک سورلې نه کوي نه به د دې څوک پشم لري کوي او نه به څوک د دې پیس کی مگر میلما چاغت اسکیش د بحیره او صاحب دغه یو وسیله الوسیله یو وسیله د پسین باندې او د پس باندې په صاد باندې الوسیله دا هغه بيزيته ویل کیږي چې یو بيزي به لس بچی راوړو مؤنث په 15 خېټو کې 15 خېټې نه دو بچی راوړي دو بچی خنر پکې نشتی نو بس دا وسیله ده وې دا وصلت دا ورسېده دا یو خاص د دې کمال له دا غینه بعد د دې بچو وروړو نه بعد کسب پیدا شو ناغه به صرف د سړو د پاره په خزو باندې به حرامي او کچرته مړ پیدا شو دغه ساروي نبی ټول خړای شي خو کو ژوندې پیدا شو نو څوک به خوري سړی به خوري خزي به نه خوري حام هغه اخت ویل کیږي چې دا غدله سبا لس اوخه بچی راوړي د دې اوخ د لاس او دا غوي په منځ کې نر پیدا شوی لس بچی پیدا شوی یو ټول مؤنث نر پکې نشته او دا لس ونه اوخ چې کوم بچی راوړي د دې اوخ د لاس راوړي نو بس دا اوخ به پرې خو دی شو په دې باندې وسوک سورلی نه کوي د پشمبتی سوک نه لري کوي دی به صرف دغه کار کوي چې دی به ګرځي را ګرځي او د کمی اوخي سره چې د خپل شهوت پوره کوي هغه به پوره کوي نور د دنه موږ څخه کار دي شو غسته
دا ټول کارونه دوی د خپل ګمان نه کړو او د خپل سوچ نه کړو. الله سبحانه وتعالی دا طریقې هغوی ته نه دي خوري. په دې نیت باندې به دوی د بوتانو بندګي کوله چې دا بوتان موږ نږدې کوي الله ته. سوی الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وای موږ بندګي نه کوو مګر چې الله ته موږ نږدې کی. نن سبا مشرکانو دا خبره کوي. ګوره هغوی د شرک دې لپاره نه کوي چې موږ جهنم ته ځو، وای دا موږ نږدې کوي الله ته. نن سبا مشرکان موږ ګناهګار خلک الله ته خو نشو رسېدلی، نو دا خلک نیکان خلک دي، زموږ د ګناهګارو خبره بره رسي. او دغه لپاره یو مثال ورکول یعوذ بالله د وزیر او د باچا څومره ظلم کوي چې مثال ورکوي د الله مبارک او د الله تشبیه د انسان سره او د مخلوق سره. د دنیا باچا چې کوم دی دا انسان دی، مخلوق دی. دته د وزیر ضرورت ته ځکه چې د دیوال نه خو خبره نه اوري، الله خو درڅ خبره اوري. دی باچا ته د وزیر ضرورت ته ځکه چې دی ودکیږي، الله خو نه ودکیږي. دی باچا ته د وزیر ضرورت ته ځکه چې دی ستړی کیږي، الله خو نه ستړی کیږي. دی باچا ته د وزیر ضرورت ته چې دی دیوال نه خو اسنی نه، الله خو ارسي نه. نو به څنګه دا مثال بے ځای او پالتو مثال دی. ویل که وزیر چې باچا ته خبره رسي، هغه مخلوق ته کوم ځای مخلوق او کوم ځای خالق. دغه شم په دې عربو کې یو بل کارو چې قسمت به معلومه او په غشو باندې وان تستقسموا بالازلام. ازلام وتوي او ازلام هغه غشي ته ویل کیږي چې دغه وزری نه وي. دغه غشي چې وزری تلری کړي د درې قسمو. یو دي چې باغی کې به لیکلو، په یو لرګي به لیکلو نعم، په بل به لیکلو لا او نه. نه چې کله به دوی چې تسکار د پارتلو یا په سفر باندې بوتو یا به نکاح کول یا بل سکار به کو، نو دی غشو لبرالو دا غشي به راوښتو. که چېرته نعم راووتو بس سید وی دا کار کو دی کی خیر دی، او کله راووتو نو دی کله مکه ور روان کله به بیا وګورو. نن سبا دا چل مشتي ها څنګه شي پالونه چې ګوري دم دغه پالونه کته دي، لاس نه معلومه او د خاورو نه معلومه او پیالي نه معلومه، ټول دغه یو شناقي دي. بل به دا کار کو چې په یو باندې به لیکلو منکم، په بل به لیکلو من غیرکم، په بل به لیکلو ملصق یا ملحق. ستاسو نه دي، ستاسو نه دي، د بل چا نه دي، تاسو سره پیوشه یا پیوشه. یو کس براغه مکې ته دوی به شکایت شو چې د سړی نسب اب نسب نه بیانو، سړی د څه خبرې د لاسه یا وتیرو یا بل څه دغه بوله دا نسب به نه بیانو، د کم قوم سره تعلق ساتي چې موږ دی وپیژنو. په سباله جنگ جګړې راځي، زموږ دشمنیان دي، نو چې موږ دی وپیژنو که دشمنانو سره نه چې به دغه په صف کې د شمارو که زموږ سره نو چې پته دی ولای نه به دوی به دغه هوبل بوت چې کوم دغه خواله بلاړو او د ځان سره به سل اوخان بوتلو. سل اوخان نه دا سل اوخان به من جوړ سیب لور کو ماته سره تجارت. سل اوخان ګوره څه قیمت لري، دا به غل ورکړي دا غشي راو بس نه کچرته دي سي غشي بروتو چې منکم استاسو نه خبره واضحه ده، من غیرکم نستاسو نه نبی مته چې دا حلیف تحریف نه زمونږ په ملګرو کې دي چې چاله موږ امن ور کړی یا معاهده او کې دي بسیبه. او کچته ملصق یا ملحق بروتو چې اسی په وشه نو په خپل حال به پریخو چې دا نه زمونږ نسبی دي او نه زمونږ په دې قوم کې دي چې هغه سره زمونږ سره معاهده یا سره ملګری. په دې باندې دغه معلومه و دا شان چې کله به چې د جواری وکړه او دا اوخان به تقسیمول، نو دا اوخان به په دې غشو باندې تقسیمول. په غشو به پاس ولي کله کسلور درې یو هیڅ نه دغه شی به ترالی چې ستا په ایسه کې څومره غوخه راورسېده دا غوخه به ته وړي. دا شب او کې دا بیماری و چې د کاهنانو او د نجوميانو خبرې به منلې، او کاهن هغه چاته ویل کېږي چې د مستقبل خبرې خلکو ته بیانې او دا دعوه کوي چې زه په پټو خبرو باندې پوهیږم.
د جادوګر او د کوډګر او نجوميان هغه دي چې دوی د ستورو ته ګوري. ستوره دي خنه دی په دې ورځو کې ستا ستوره په گردش کې دی جی تزه بیا راشه غوټه لګه مضبوطه راوړه چې د ستوره دی ودرېږي. بیا موږ معلوم کو چې پته سم مصیبت راتلو وره هغه وته خجي کوي. بل چرته دي چې درس ووري دی موحد سلفي چې دوی دا شي ته ور دي وابيانو ته وي چې دوی دروغ وي. دروغ سبلا نه چې سړی خوري خو دروغ دغه ته وي کنه. ته غیب او علم نشا سره دی د الله سره. فقل انما الغيب لله. دا زموږ عقیده زموږ ایمان دی. نه د پیغمبر سره غیب شته نه د صحابه کرامو سره نه د بل ولی الله سره هیڅ سره غیب نشته او نه د کوډګر او جادوګر او د نجومي او د کاهن سره شته. خو دوی د عقیده ورتلو بس په دې ستورو باندې عقیده وا چې ته باران بو شو کنه مطرنا بنوع كذا وكذا وې دا باران د پلاني ستوري د لاس وشو چې استوره د دې ځنه التل هغه دی خو هغه باران وشو. یې نسبت به الله ته نه کو. نه د نجوميان کاهنان تپوس مکو زموږ معاشره کې څومره دي تپوس مکو د پتیلینه چې سره چته لاندې دی کوډګر پروتي تجارت روان کړي خدب کې زنانه رواني بس دا جادو کې په پلانې باندې او پلانې کې په د باندې او د کوډ کې باغ باندې او کوډ کې په د باندې ټول دا کیسې رواني عقیده په دې جوړه شوی. الحمدلله زما درې کې سلور بیانونه یې غووري د جادو اثرات د جادو اسباب د جادو علاج او د جادو د جادوګر حکم دا تفصیل مبین کړی غووري د زی تفصیل نه خود صرف لنډه ده. رسول سم په حدیث کې وي چې څوک په کاهن په سورغه جادوګر کوډګر په سورغه او داغه خبري ومنلي چې د رښتیا دي نو د کفر کو انکار کو دا کتاب نه کم چې په ما نازل شوی رسول الله سلام وي. دویم یو سره وینا منه نه اسیزم رسول سم چې څوک اسیلا سلوي خورزي موز نه قبلي دا ټیویانو کې کته دم تللی په موبایل باندې رابطه ساتل دم تللی ټول په دې کې دن راځي. د مکه په مشرکانو کې دا بیماری و دغه شان دا بیماری به کوم چې بدپالی به کوله هر شي سره دغه یې عقیده و او اکثر به دې چل کو چرابلو سکار وکاو خو چې دا کار به ګوره زما د پاره غوړې او کنه به وره نو په یو مرغۍ په سی بورلو کله هر قسم ده دا مرغۍ به وال وزوله نکه دا مرغۍ وال وته په خې طرف لاړه نو دا کار کوا دغه ستاره لپاره خیر او کدا مرغي والوته په ګس طرف لاړه نو په دې کار کې ستاره لپاره خیر نشته. دغه شان بدپالی په بازو ورځو په بازو میاشتو پورې سفر د میاش ولا سفر اوس په موږ داخلي لکه نن سبب د عقیدې بیا موږ د غوسه شو تاسو موږ د مکی د مشرکانو سره ملاوای هغه هم د سفر نه بدپالی بینه وې دا منحوسه میاشت او دې کې برکت نشتی او دې کې به ودونه نه کې او دې کې به سفر نه نن سبب د خبرې دغه خبرې زموږ په معاشره کې دي. ته شنده دي سارو پوری عقیدې تړلې شي قارغه आवाज به اوري دای سره عقیده سپي आवाज به اوري سره عقیده نن سبب د قشاد سپي غپلې دی وې مزه سپي پوه شوخه سپه په دې چې په دې کار کې خیر دی او که شر دی د دې یو شړې دې درجه ته عقیده را ورس سترګې به ور پیدا غسوي الله دې خیر کی د سم کټ سړې د سترګې چې ور پیږي وسی چل کی خې سترګې به ور پیدا خیر به یو د زنانه پینسکه الټی شي دای سره عقیده ده کړه خانک نه وړه اخوولېږي دغه سره عقیده ده د هر شي سره عقیده ده کوم عقیده ده دلیل له بده باندې چې عقیده نشتی عقیده مضبوطه په الله باندې دا عقیده دي نو خپل رب باندې مضبوط ایمان او عقیده چې خیر او شر ټول هغه په لاس کې د سپي غپا بس شر راولي او سبا خیر راولي او قارغه ته وګورو کار ته وګور او سترګه ور پیدا او پینسه وولي دا څه خبري یعنی چې نورم ډېر عقیده دي کې زوستا سونه ته پوښتنه کوم خبرانه والی چې هر مرګري ته بسنه څه خبره معلومه ها خاطر لاس تخنیکی دم سي چللې دا وې دا سړی مال درکې نو بل څه ته معلوم دي ها چرته زی سوي چتر روان دي
قسمت خراب دي اوس بارته دنیا خلکو چې الټه پرتی ټول قسمتونه خراب دي لکه چې څوک خړیږي او دا وسانه طریقه ده د خلک په ډاکټرانو بزي پیسې بزي ورکوي زه خړېږم د شپې خزانه تنګ شي خزو طلاق واغستو د خاوندانو نه طلاق واغستو والله لازم په محکمې ته کیس راشي غټي محکمې ته شیخ ته وی زه د خاوند نه وړوي د خړېږي زه تنګ کړي اخر یو طلاق ورکړي چې دوه اسانه طریقه ده دا چې به موږ بوډونو په دغه ولي کوی په زر ولټ کو سړی بخر وغرمټي بل ساقیده په بنگلاديش کې دی مېش کې نه نکاح کوي نو واده کوي دا حرام دا ټول زموږ په ملک کې کوي پاکستان افغانستان انډیا بنگلاديش دغه عقیده ده چې سفر په مېش کې ونه نکاح کې نه به سفر کې نه تجارت به شروع کې ځکه چې دا منحوس ولیاذ بالله وی دا به برکت میاشته او بل دا چې په دې میاش کې پیریانی چې کله دا میاش ختم شي نو په اخر کې د کور د ګوټونو د هر څه جارو کوي او پیریانو ته ویوزي او د شپې بنوزي او پلانې کار بنه کوي دا خصوص په ملک کې خلکو د عقیده بل څه عقیده د دوه اخترونو په منځ کې خادینه کې خوشحالي بنه کې د به برکت ده د اوسې عقیده شو په کپړو چې جولا وګرځي نه بل څوک بل جوړه دلم روانه ده وي جولا ولا خبر ورکو بل څه عقیده په دې طرف ځه ټول دغه بدفعلی د خبري او څنګه چې باغو د مشرکانو د عقیدې غلطي دغه شنده الحمدلله الله سبحانه وتعالى شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالى تاسو ته پاک عقیده نصیب کړی ده او الله سبحانه وتعالى تاسو ته لار اسانه کړی ده د قران او د حدیث ته زده کړی او پاک منهج الله تاسو ته نصیب کړي ته د دې نعمت ته چې دنیا و ما فيها چې دنیا او سب کې دي کړه دې په شان لس پیری شي هم د نعمت مقابله نشي کوله په دې باندې شکر وباسي دغه شان هغوی کې دا عادتمو اگر کاغوی به الله د کور ډیر تعظیم کوو یعنی خپ صفات پکې د مشرکانو کې د الله د کور تعظیم به کوو او دا ابراهه واقعه روانه ده ان شاء الله روان درسونه کې برایزي ابراهه چې کله کعبه جوړ کړ په یمن کې نو د مکی مشرکان ته خبر شو چې د کعبه جوړ کړي د الله د کعبه مقابله پکې نو یو څو ځوانان تیرړ ولته ډکی میچاز یو کړی پای کې نور طاقت خو نه رسېږي چې ابراهه ډیر زورور او غیرت د دې په ژوند کې د الله د کور سره محبت او ان شاء الله دا واقع ټول رواني د کعبه چې کله ورانه وله چې دې ترمیم کو پچا کې مجال نو چې ور مخکې شي وې د دې د مداولنی خخت څنګه لري کو یو سره مشوره بل سره مشوره یو سره مشوره بل اخره کې ولید ابن مغیره چې کوم خالد ابن ولید رضی الله عنه پلارو هغه چې زبر مخکې زو دی خخت هغه ته سیده کې تخخت راويست او تبت شوې به موږ مخ ته کار کو او کته پکې لاړې ته پکې ملړ شو موږ دا کار به ودرو ځکه چې الله کور دې بل څنګه ورو نه جګړه یو خخت ته راوغستنو سنو نو بیا خخت لري کړی به نیو آبادیو کړو دا شرط به کولګو حرام مال به پکې نه لګوي ګوره در الله کور دې نن سبا درواني په حرام پیسو باندې حجونه کوي او عبادتونه کوي هیڅ احساس وته نشي هغه دا د الله کور دې کې به حرام یو روپۍ نه لګوي او ته سوچو کې چې حرام به غوي څومره خړو چې دې ټول مکی ول چې پیسې را جمع کړي دومره کعبه به جوړ شو لګدا و چې څومره ده پاک مال را جمع دلیل له بده چې هغه کې حرام خوراک د عام بیا د باقی زه پاتې شو دغه نه یو نه خطا وکړه چې وای دا د کعبه یې صحیح صدق خو موږ سره پیسې نشته چې دا پاکي پیسې نشي دا جوړ کو نو هغه بدلی د دې حرم ډیر خیال ساتو او د حجیانو خدمت به کو طواف به کو په مخه حج به کو عمره به کوي په دې حج کې او په دې کې به ساروی الاول خود باز خبري به د ځان نه راويستي یو وی منګه د ابراهيم عليه السلام په اولادو کې او منګه حرم واليو او ځان ته به حمص وی الحمص حمص یې د خاص خلک دي چې په حرم کې دنه اوسېږي نو وی زمنګ د پاره د نه دي جایز چې موږ د حرم نه وځو د حرم د حدود نه زمنګ د پاره وته سدي ناروا دي ځکه به د حج په منځ کې عرفات ته نتلو عرفات ته به نور جیان تلو
خو دوی بنت ولې ځکه چې د عرفات د حرم د حدود نه بهر دي هغه ته بنت الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبر دو پیری ذکر کړی د عرفات ته ثم فيضوا من حيث افاض الناس لازم به دي جنسه دا خبر الله تاکیدم په دې ذکر کړه چې دوی نه منله او زموږ د پاره نه دی جایز دا شان دا خبره به کوله وې څوک چې د بهر نه راځي نو دوی هغه خوراک په حرم کې نشي خوړې کمی چې د بهر نه راوړلې لازم به د حرم والا خوراک دوی خوري نو ته سوچ کې چې بهر نه په دنیا راتله د دې ټول خلکو خوراک او خدمت هغه بچا کو هغه به دوی کو ځکه چې د عقیده و چې د حرم نه بهر سو خوراک راوړي په حرم کې خوراک هغه ناروا دي دا شان دا خبره به هم کوله چې څوک د بهر نه راشي نو په خپل کپړو کې طواف نشي کولای لازم به د حمص ولا نه کپړې له حمص څوک دي د حرم والا دوی بوله کپړې ورکړي نو که دوی خواله برالو کپړې به ورکړي که کپړې بنوي نو به لغړ طواف کو د الله د کورونه او دا شعر به وی اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله وینن د جسم سي سخکاری یا ټول جسم خکاری خو سچ خکاری نو چا لپاره حلالونه او دې ته به عبادت وي الله موږ ته دې امر کړی وجدنا عليها اباءنا تدل خو به ورکو زموږ پلار نکم دا چونه کړی الله ویلی دي الله بردك قل ان الله لا يأمر بالفحشاء الله چې فحش کار خو نه کوي چې تاسو لغړ ګرځي بیا الله دا ایتونه من ذکر یا بني ادم خذوا زینتکم عند كل مسجد خدای دې سوچو چې د بهر نه جره کمی کپڑے راځي نو دا د دې لایق نه دي چې بده کې سره طواف وکړي عمره او حج پکې لازم به د حرم ولنه کپڑے کوي سیدا کنه نو بیا لغړ طواف کې او درته مو چې لغړ طواف وکړو یو بل ته قطعا نه کټو دومره تعظیم وو د کعبه او د الله تعظیم کو وليذ بالله ننسب په دغه پاکو زینو کې مسجد نبوي خو او شاکه د حرم په شاک جنې چې رواني خزرواني د باز بی دینه او بی غیرته او چې غیرت مړ شوی او هر څه ختمي ابدي جنکو ته ګوري او دوی ته نمبر گزاري ناغوبه لغړ طواف کو غوړه کتوبه نه یو بلته دغه چې دې چې لغړ طواف کو دا شیر به دې د پاره وي وینن سې سخ کاری یا ټول بدن خکاری خو سې خکاری نو هغه ته کته حلال نه دي دغه شان دا کار به کوي چې سوق د حرم په حالات کې او دی واپس کور ته راځي نو په دروازه باندې راځي په کوم طرف پر راځي د شان راځي او الله سبحانه وتعالى په دې باندې رد کړی د په سورۃ البقره کې چې هغه تفسیر په درسونه کې موږ تفصیلا بیان کړی لازم به شان راځي یا بر چت باندې او یا به شان دیوال کې سورې کې به کې برانه نوځي خو د حرام په حالات کې کور ته په دروازه باندې نشی راتله د مغوت یو عبادت ګره ښکارې ته د څومره خبرې چې مو کړی دا ګره غوې د عبادت په نیت کې ګره نو سوې چې خلک عبادت کوي غلې شي شي وو نه کوم کار چې غلط دی کړي عبادت په نیت زر پیریو کې خو چې غلط دی غلط نو دا په عربو کې عام دین دغه شرک او د بوتانو بندگی او د خرافات او د غلطی نظریه او غلطی عقیده د عام عربو دی د غالبا عربو دینو خبره په دي عربو کې يهوديانو مو او په دي عربو کې نصرانيانو مو چې عیسایانو ته موږ وایو او په دوی کې مجوسیانو مو او په دوی کې صابیانو مو او څو منټه پاتې دي په دې کې ان شاء الله دا خبره بیان کو چې څنګه د يهودیت دوی ترغله يهوديان دو پیری جزيره العرب ترغلي اول پیر کله چې بختنصر باچا په دې يهودو باندې حمله وکړه په 1508 کال کې قبل المیلاد د عیسی علی السلام د پیدایش نه مخکې او دغه تذکره ما تفسیر په درس کړي کې تاسو ته یاد دی واقعه د جالوت او د طالوت البته موږ تفصیلا د خبر ذکر کړی چې د يهودو باندې کم وخت کې د خلک مسلط شوي په يهودو باندې چې کله حمله وشو دوی په فلسطین کې د بختنصر بادشاہ د دوی غخزي او ماشومان د ځن سره قیدیان کړو تورات تی واغستو دنیای تی وجل نو کم چې تی وتختیدو نو غوی لاړو حجاز ته د حجاز په شمالي علاقه کې الته خپل کورونه التزام له جو کول ته آباد شو د په دې طریقې سره يهود رانه وته ته
جزیرة العرب ته. دویم دور چې کله رومانیان رالو په 70 کال کې چې هغه د میلاد نه وروسته د عیسی علیه السلام د پیدایش نه بعد او یا کال بعد رومانیانو چې فلسطین قبضه کو، نو دی رومانیانو په يهودو باندې ډېر زور راوستو او دا غوی هر څه وران کړو، نو دوی د هغه ځینه وتښتېدو د فلسطین نه او حجاز طرف ته رالو او په مدینه کې په خیبر کې او په دې علاقو کې ځان له ځایونه ونیو. په سیرت کې برازي چې رسول الله چې کله مدینه ته هجرت وکړ نو هلته څوک اوسېدو؟ يهوديان موسیدو. دا هغه يهوديان دي چې رومانيان سره جنگ وکړو، دوی د دې خو راوتښتېدو، بیا دلته قبیلې جوړې شوې، خیبر او نضیر او مستلق او قریظه او قینقاع، دا قبیلې خاندانونه بیا رالو په مدینه کې ځان له پوخ ځای ونیو او هلته پاتې شو. په دې طریقې سره يهودیت راغلی دننه. يهودیت یمن ته څنګه راغلی؟ یمن علاقه کې يهودیت ډېرو. د هغې وجه دا وه چې یو کسو داغه نوم تبان اسعد ابن ابي کرب د لاړ مدینه ته د جنگ د پاره، نو د هغه ځینې الته يهودیت قبول کو، يهوديانو سره ملاو شو او د بنو قریظه قبیلې نه 2 مليان د يهودو راوستو یمن ته. رورو دي 2 مليانو کار شروع کو، نو په یمن کې يهودیت هغه په خورېدو شو. بیا د زوی هغه یوسف ذو نواس چې دغه واقعا غدا قتل اصحاب الاخدود، هغه به د ظلم وکړو چې په دې نصارو باندې حمله وکړه او د دوی لپاره کندې جوړې کړې، خصوصا د نجران نصارا، او هغه دې کندو ته ورواچول چې دغه واقعا به ان شاء الله سیرت په درسونو کې مرشي او ما تفصیلا مخکې ذکر کړي. او په دغه یو پیر دي تقریبا 40,000 کسان وجلي. نو دا څه دی؟ يهودي دی که نصراني دی؟ ذو نواس څه دی؟ يهودي دی. دا خلک وجني دي لپاره چې خلک يهود ته راوړي. دا غینه بعد نصرانیت څنګه راغلی دی؟ يهودیت خو دې څه خور شو. نصرانیت دې څه راغلی دی چې حبشي والا او رومانیانو دوی په یمن باندې قبضه واچوله او د ډېر وخت پورې دوی قبضه وا. نو په کله چې قبضه واچول په یمن باندې، نو په یمن کې یو کس پیدا شو چې هغه نوم فیمیون، او دا یو ډیر عابد زاهد سره و. د خلکو له دعوتونه شروع کړو چې د نصرانیت ته دین چې د حق دی او د مسیحیت ته د خلک راواړول. دغه شان بیا دغه راغی د ابرهه دغه حکومت ونیو د یمن، او ابراهیم نصرانی حکومت ونیو، زور د غوی سره شو، به یو کابل ته جوړوله د دې لپاره چې خلک دلته راځي. نو په دې طریقې سره چې دینو نصرانیت درغله د عربو ته دنه. او مجوسیت چې کوم د مجوسیان دا د فارس په خوښه کې چې کوم عرب وسیدو، ایران په خوښه کې چې کوم عرب وسیدو، هغه د دوی نه لګ متاثر وو. نو په هغه کې مجوسیت په عراق کې او بحرین کې او د علاقو کې مجوسیت دا او نن سبا چې کوم شیعاګان دي دا د مجوسو په دین باندې دي، هغه خپل مجوسیت سره لګي او هغه عقیدی اوسوم دي، خو نو مصر بدل کړي موږ مسلمانان یو. او ما په دې باندې بیان کړی د شیعاګانو عقاید، هغه تفصیلا وره به کې ما دا ذکر کړی دي چې څنګه د دوی د مجوسو عقیده د یو شان ده. نو د پوخانه په ایران باندې په دغه خو شامل کونو باندې چا بچی نه کړی دي، مجوسیانو بچی کړی، هغه اثرات پکې اوسوم پاتې دي. نو دغه دینونو په عربو کې نصرانیت، يهودیت، مجوسیت خو دا لګو، او بل هغه شرکو چې بوتانو د بندګي به کوله. نو يهودیت چې دا خو دې کمزورې شو چې دغه چې کوم مشرانو پیرانو هغه به د عوامو د مالونو خړو او بس چې دوی به تسوي هغه به منله. او الله سبحانه وتعالى په قران کې به خبر باندې رد کړي چې هغه د خپل مولیانو نه ارباب جوړ کړي. ارباب یې څه شی به حلال کو هغه به حلالو، چې شی به حرام کو هغه به حرامو. او د تیر شي او د پرې خو دي چې موسی عليه السلام سوې تورات کې سری هر څه پرې خو دي. نصرانیت چې دم ختم شیو، دغه اصلي دین تلو ورک شیو، ځکه چې دغه دین کې دغه د عقیده او چې الله او انسان یو دي. عیسی علیه السلام کوي د الله زوی دی او جبرئیل چې د الله زوی دی. دا قسم عقیده دغه وی، خو دې عقیدو په عربو باندې اثر نکاو. دغه وجه دا و چې د عرب چې په کوم معاشره کې د پوخانه پاتې شوی دي،
هغه طبیعت او هغه فطرت دا خبرې نه منلې، نو ډیر زیات اثر یې نه وکړي. اثر په بیا د اسلام د عقیدې ډیر وکړو چې دا تفصیل به ان شاء الله راځي چې کله رسول الله ته نبوت میلاو شو. دغه دینی حالات د عربو د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې ان شاء الله پر روان درسونو کې به اجتماعي حالات د زنانو سره د دوی ژوند، د بچو سره د دوی ژوند، د خپل خپلوانو سره د دوی ژوند، معیشت څنګه، کاروبار سو، خوراک څښاک څنګه، دا مسلې به ان شاء الله پر روان درسونو کې بیانو او کوشش کوي چې راکمې مسلې مونږه بیانو د سیرت په درسونو کې چې دا ځان سره یادې ساتي او به مخکې خپل مسلمانانو ورونو او خويندو ته بیان کړي، او خصوصا دا خبرې چې په مشرکینو کې دا عقیده او دا عقیده او دا ډېر اهمه مسلې چې تاسو یاد کړئ او بیا په خپل کورونو کې، په خپل معاشره کې، په خپل قوم او ملک کې التغوتو چې ګره دا قسمه عقیده د مشرکانو دي. او درېمه دا چې د الله سبحانه تعالی د نعمت شکر ادا کوئ، او څومره چې موږ د الله سبحانه تعالی د نعمت شکر ادا کوو هغه کم دی چې دومره اوچت نعمت موږ لراکو. موږ خپل بندگان وګرځول، رسول صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر وګرځو، قران کریم موږ ته نازل کو، کعبه زموږ لپاره قبله وګرځول. څومره اوچت نعمتونه کوم ټول عمر الله سبحانه تعالی ته د تندې په سجده کیرو، نو موږ د دې نعمتونو شکریا نشو ادا کول او نه حق ادا کول شو. دې ته موږ ګوري چې پلاني سره مال ډیر دی او دنیا سره ډیر ده، مال او دنیا در ټول نه پاتې ده، او قبر ته چیزی هغه تاسو سره عقیده، منهج، عمل هغه بل سره شي. نو د الله سبحانه تعالی شکر دې چې موږ د عقیده نصیب کړي، او الله سبحانه تعالی موږ د مرګ پورې په دې عقیده باندې قائم او دائم لري. الله سبحانه تعالی موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په توحید باندې او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مضبوط یو. الله سبحانه تعالی موږ له مرګ په وخت کې راولي چې الله زموږ راضي، او الله سبحانه تعالی زموږ اخري خاتمه په ایمان سره کې، او څنګه چې الله سبحانه تعالی موږ په دې مبارک جمعات کې یو ذکر یو د شان دی الله سبحانه تعالی موږ په جنت الفردوس کې د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم سره یو ذکر، او زموږ کوم مشران چې وفات شوی دي الله سبحانه تعالی دا غوي قبرونه رڼا کوي، الله دې په غو باندې رحم وکړي، الله دې زموږ ملاقاتونه په جنت کې وکړي. هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.